چې نه کار نو هلته څه کار. خپله به یا دلته اشپزي، خپله به یا دلته عادي تجاري کې کار کوي، خپله به یا دلته مزدور کاري، خپله به یا دلته ډرایوري، خپله به یا دلته یو بل داسې یو کار کوي چې هېڅ حکومت او سیاست پورې تړاو نه وي. خو چې ګورې به هره خبره به په سیاست کې ایران داسې، اسرائیل هسې، خلیج عرب هېوادونه هسې، نه چې مسلک دی نه ده. او دلته غریبۍ ته راغلی او خپله غریبي کوه که نه. په خدای خوا مې بدېږي کله چې ګورم زموږ ډېر ګلالي ځوانان د ناپوهۍ له امله بندیان شوي وي. ګورئ خمیني چې مړ شو نو مړ شو، مرخ کم تکلیف یې کم. نن په ټولنیزو رسنیو باندې د یو شمېر هېوادوالو ما یو شمېر ویډیوګانې وکتلې چې د وروستیو ناخوالو اړوند وي. که چېرته یې دود هم لیدلی او دوی د ویډیو ترې کړې، که چېرته یو چا خپلو کې شخړه وه دوی د ویډیو ترې کړې، که چېرته 2-3 کالو مخکې کومې ویډیوګانې ورسره پرتې وي، کومې چپرې اور اخیستی وو هغه یې هم خپرې کړي دي. نه ولې داسې کوئ؟ ګورئ د متحده عربي اماراتو عامه څارنوالۍ په دې وروستیو څو ورځو کې بار بار دا خبرتیاوې خپرې کړي چې په ټولنیزو رسنیو باندې او یا هم ټکنالوژیکو وسایلو باندې داسې څه مه خپروئ او یا هم د داسې د یو څه د خپرېدا هغه زنځیر مه جوړېږئ کوم یو چې د متحده عربي اماراتو امنیت او ثبات ته زیان رسوي. ګورئ دغه وروستۍ ناخوالې دا ډېر موقتي دي، دا خلاصېږي، خو هغوی چې په ټولنیزو رسنیو باندې سرغړونې کړي هغوی ځان ته مشکلات جوړوي. دلته مسافرۍ ته راغلي یاستئ، خپله مسافري وکوئ. زه پوهېږم چې یو هم د شوق نه یې راغلی، دلته مجبورۍ راوستې یاستئ، نو خپل وخت تېر کړئ او خپل کار وکوئ. خپل بچو او خپلو اولادونو ته حلاله نفقه پیدا کړئ. ځان په داسې مسایلو کې مه دوچاروئ چې خدای مه کړه سبا ته درته دردې سر جوړ شي د یو څو لایکو او یو څو کمنټو لپاره. بله خبره دا چې کله په تلیفون باندې خبرې کوئ نو په تلیفون کې هم دا د وروستیو ناخوالو مسایل مه یادوئ او مه پرې خبرې کوئ، ځکه خدای مه کړه داسې کومه خبره به درنه شوي تاسو به یې په ټوکو کوئ، بیا به هغه وروسته تاسو ته دردې سر جوړ شوی. کوښښ وکړئ په خپلو مباحثو کې د سیاست مسایلو نه ډډه وکړئ او په ځانګړي ډول د ایران له اړخ نیولو نه ډډه وکړئ، ځکه ایران عملا دلته جګړه روانه کړې. په اول کې چې ما کوم مشغولاوې یادې کړې هغه دا معنی نه ورکوي چې خدای ناکرده موږ هغوی ته په کمه سترګه ګورو. هر یو حلال کار مقدس دی او موږ ورته په درنه سترګه ګورو، خو هغه مې ځکه یاد کړ چې تاسو متوجه کړم چې په کومو مسایلو کې ستاسو کار نسته، نه درته فایده کوي او نه هم درته کومه ګټه رسوي، نو زیان ولې ځان ته رسوئ؟ ځکه مې هغه یادونه وکړه. نو په ټولنیزو رسنیو او یا هم په ټکنالوژیکو وسایلو باندې ډېر محتاط اوسئ، په خپلو خبرو کې ډېر محتاط اوسئ او هغه څه چې نشروئ په هغه کې ډېر محتاط اوسئ. باقي ښه خبر دا ده چې د متحده عربي اماراتو اتحاد او اماراتس ایرلاین خپل یو شمېر الوتنې شروع کړي او باقي به هم سبا ته شروع کړي. اوضاع د متحده عربي اماراتو د حکومت له کنټرول لاندې ده او انشاءالله چې بیرته عادي حالت ته ګرځي. ښې چارې ولرئ. مننه.